نصیبا له دردو سره مې پرېږده. د پخوا په زمانه کې یو غریب کس دی، درزي دی، کالیسې جوړوي، خیاط موږ تاسو ورته وایي، یا هر څه چې تاسو ورته وایاست، د دې یوه ښایسته کور والا و. نو په مسکیني او غریبي کې دا هم د انسان لپاره یو آفت دی. ډېر داسې بې غیرته کسان سوي دي چې هغو دغسې کړي دي. په همدې نیت باندې دغه واقع در سره شیر کوم، خو مقصد مې له دې نه د اخري ټکي دی، هغه ته هم بیا پام کوئ. ټوله دنیا به دوکه کې، خو خدای نسي دوکه کولی. سر خو مو خلاص و. د دې غریب درځي داسې یو نااشنا ښایسته کور والا ده چې څوک یې هم ویني د خلکو په اصطلاح باندې چې خاشه وغورځوي په هغه پسې مشکل. ژوند دې سره تېرېږي، خوشحاله ژوند. او یقیني همدا ده، دا نه معنا چې ښایسته وه نو هغه به د بادشاه سره وي، دا نه معنا چې ښایسته وه نو هغه به د امیر صاحب سره وي، دا نه معنا چې ښایسته وه نو هغه به بس چې چیرته د چا الله پاک نصیب کړي هماغه ځای د هغه انسان لپاره تر هر څه غوره وي. دا د نرانو لپاره هم دغه واقع ده خبره ده، او دا د ښځو لپاره. زموږ ستاسو مالک الله دی، زموږ ستاسو په خیر و شر الله ښه پوهېږي، زموږ ستاسو فیصله کن الله دی. الله وایي که ته زما په فیصله نه راضي کېږي نو ونیسه، بیا د ما نه بغیر بل رب ځان لپاره طلب کړه، بیا د خپل ځان لپاره بل مالک ولټوه، د هغه نه رزق وغواړه، د هغه نه د مشکلاتو حل وغواړه. دا ټکي له موږ څخه تللی دی ځکه موږ د یو چا پر نمک باندې ناست یم، هغه ته کنځل کوو، سبا په هغه پسې غیبت کوو، سبا مثال هغه زیرو، سبا د هغه کور ته غله جوړ سو. دوستانو راځئ چې په دې خبرې ښه د پند او د عبرت واقع ده، د پند او د عبرت په نیت یې واورئ، ښه غوږونه د زړه ورته خلاص کړئ. نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، وایي که د تا نه د بل چا عزت خوندي و، ستا عزت به د خلکو څخه الله خوندي کړي. که تا د خپل مور و پلار قدر و عزت و احترام کوي، ستا په اولاد که ته اولاد نه درلودی، په نورو انسانانو به الله تا ته د اولاد غوندې قدر و عزت به تا ته درکوي. او دارنګه یو دریمه خبرې هم کړې ده. به هر حال نو دوستانو لنډه دا چې دا د دې ښځې صفات څوکه د همسایګانو په دې کلي په دې ښار کې د وخت او زمانې تر بادشاه پورې خبره ورسېدل. داسې چرچه سوله، د پلانې درځی نه دی هغه ورته ووایي، د درځي هغه ورته ووایي، د پلانې خیاط نه دی هغه ورته ووایي، د داسې کور ولاده شو. د بادشاه طبیعت ورته خراب شو. شبابانو چې ښایسته نو خو باید زما سره ولئ. دا څنګه ناشنا ښځه ده چې څوک ورځي او هغه په صفت باندې نه مړېږي؟ دا څنګه ناشنا ښځه ده چې ټول ښار دغه پر صفت باندې کویږي؟ نو دې بادشاه د خپل ځان سره یو بندوبست وکړي، یوه نقشه یې جوړه کړه، یو مثال فریب و چل یې جوړ کړي، یوه سپین سرې ښځه یې پوه کړه، هغه یې راواستول، هغه یې په دې امر کړه چې ورسه د دې ښځې او د خاوند تر مابین ستور پور چې ورته وایي، خوابدي چې ورته وایي، د دې مابین چې زړه بدوالی ورته وایي، دا راوله. هغه څوک چې د خاوند او د ښځې د مابین داسې څه راولي چې د هغو زړه ځله بېل کړي، ځله لرې کړي، پر هغو د خدای رسول لعنت ویلی دی. لعنت تاسو پېژنئ چې څه ته وایي؟ دا شرع ورته وایي، د الله رسول شرع ورته کړې ده چې د خدای قهر و غضب دې په هغه چا چې د خاوند او د ښځې د مابین ستور پور راولي، خرابي راولي، یو د بله څه زړه ځله لرې کړي. به هر حال لنډه دا چې هغه سپین سرې ښځه راغله، هغه چې راغله، او زویه که نه نو ته څنګه یې، ژوند زندګي دې څنګه ده؟ هغه نو خامخا د خپل حال ورته شریک کړی چې بس الحمدلله د ماښام د سره رسېږي، موږ شکر دې مریضۍ څخه خدای خلاص کړي، او د یو بل د پوره څخه خدای خلاص کړي، او د یو چا بد نه دی راپسې. حال دا دغه زندګي د کمال ده. د کمال دا زندګي نه ده چې ته مست د بل په وینو کې دې لاس وي، یا دې په نشو کې لاس وي، د بل د کورو په خرابولو کې ناست دي. تاسو انبیا وګورئ، انبیا تېر سوي دي، الله د پاکۍ زندګي ور نصیب کړې. د هر نبي بادشاه نه و، د پاکۍ زندگی نصیب کېدل کمال دا دی. کمال دا نه دی چې ته ښه سپینې کپړې واغونه، کاټن کپړو کې ګرځه، وروسته به د مرګ بیا وروسته پته ولګېږي چې بوی در باندې په څو ګرځي. الله اکبر، خدای د بدې خبرې موږ وساتي، بیا به دې د راکوله کېږي. نو لنډه دا هغه ښځنه هغه سپین سرې ښځه چې راغله، دې چې خپل حالات ورته ویل، بر ورته ویل د خدای نیکبخت دی، تا ته خو الله پاک یو داسې کمال درکړی دی ښایست چې د ښځې بیخي ډېر خلک هغه دا شی غوره کوي.
ستا یادونه د بادشاه د خولې څه ما اورېدلې ده؟ ای کاش چې ته د بادشاه ښځه ولئ او بادشاه سره ما دا اورېدلي دي. زه د بادشاه یا د خور لور یم، یا د اکا لور یم، یا د ماما لور یم، یا زه د بادشاه مکه یم، یا تور یم، یا سپینه یم. ما د هغو په خوله کې ستا ذکر اورېدلی دی چې کاش دا زما کور ولا وی، دا زما عزت وی، دا زما ناموس ولئ. نو ما به دا د دې ته به څومره دونه خادمان ولاړ وي، زر به خادمان ورته ولاړ وي په خدمت کې چې چش دې غوښتې په لاس کې به ورکولی او د دې به داسې کپړې ولی او دې باندې به داسې زر ځړېدلی. یوه پله تا ته خدای قدرتي ښایست درکړی دی او دویم طرف ته نه بیا نو چې داسې زندګي ولی. نو څه وایه؟ نو لکه څنګه چې پښې غوښو ته نه ټینګېږي، همدغه شانتې په ښځې کې دا طبیعت الله ایښی دی، هغه د ښایستو شي ته نه ټینګېږي. هغه و کپړو ته، ښایسته کپړو ته، هغه و زرو ته، هغه و دې شان ته، دا ټول چې دې هغه دوکې دي هغه دې شان ته نه ټینګېدلی شي. بس د دې غریب زړه ورسره ولاړ چې او خو رښتیا وایي زه د دې مسکین غریب سره ناست یم، هغه د ماښام ډوډۍ نه لري. نو دا خو صحیح خبره وي. بس د همدې ځای چې نورې خبرې به یې څه ورته کړي چې اوس موږ نسو بیانولی یا مثال موږ په نه دي زده. په ښځې فریب هغه فریب دی چې قرآن ورته لوی ویلی دی، ان کیدکن عظیم. د شیطان فریب ته الله غټ نه دی ویلی. دوستانو لنډه دا ښځه د شیطان جال ده چې هر څومره هوښیار سړی پر شیطان یا پر ښځه باندې ډېر په اسانه دوکه کولی شي. د تاسو لیدلي یا میانان چې یا تور چې یا سپین چې یا کیسې چې دا ګردې خبرې پر ښځه د انسان عقل کار پرېږدي. په وخت د شهوت کې د انسان عقل کار پرېږدي، په وخت د غضب کې د انسان عقل کار پرېږدي، په وخت د مطلب کې، په وخت د یو غرض کې هلته د انسان عقل کار پرېږدي، په وخت د نشه کې د انسان عقل کار پرېږدي. به هر حال نو مقصدي ټکي مې دا درته وایي. نو هغه بادشاه چې کله ودې ته دا خبرې وسولې د دې فکر ورته بدل شو. چې فکر یې ورته بدل شو نو دا دی بس د خاوند سره سمه جوړه نه راتلل. هغه غریب چې خبره ورته وکړي دا بر ورته وشټارس که د مسکین بی بینډ راډوي چې بینډ یم نه ای بیټري د مثال کرنټ ورشت دغه بس بیا سٹارټ بره بندېږي. هغه غریب سمه خبره ورته وکړي دا داسې جواب ورکړي په ترشه لهجه باندې چې زړه د انسان سره ورځي. به هر حال څو شپې سره تېرېدې خو اخر ته تنګ آمد به جنګ آمد. هغه هم غریب تنګ کړي. هغو به ورته ویل چې وروره چې ستا له ما سره زړه نه غواړي، چې ستا له ما سره نه لګېږي، چې زما او ستا ژوند نه سره تېرېږي، په دغه رقم ژوند دی لکه د دوژخ یو کنده چې نو دا چې ژوند زندګي ده. ځه ورور ستا یې په مخه شه، زما تا ته طلاق درکړی دی، تی په ما په ثلاثم طلاقه، تی په ما طلاقه، زه د پلار کړی دی ولاړ شم. نو آخر ته هغه طلاق کړل، هغه ولاړله. طلاق ډېر نااشنا شی دی. طلاق په پسخن کې هم لویږي، طلاق په ډېر او دلته زموږ بیا د غره خلک راولاړ شي په ثلاثم په کلمه یې طلاق کوي. واه واه واه. به هر حال خو هغه خلکو ښځه مثاله سړي طلاق کړله، ښځې طلاق هغه ناست هم دغه ځای ته ول چې دا کله هم طلاق کړله هغه ولاړه د پلار کړه. د عدې د تېرېدلو مخکې د عدې د تېرېدلو څه وروسته د بادشاه هم هغه ته انتظار دی، حال و احوال پله لري. بس دا د بادشاه هغه پسې مرکه راولېږله، هغه مرکه سره وموښتله، بس هغه یې بادشاه ته ورکړله. دا ښځې هم دا ځای په کار و. وختونه تېرېدل، یا به په 3 میاشتې کې یا به په 4 میاشتې کې بادشاه سره خو د پیسو کم بودي، بس یې پلار یې بیا راضي کوي، به د خیره سره دا ښځه بادشاه لره واده کړه. د واده تېرېدلو څه وروسته یې په 3 شپه یا په 2 شپه نه پاسه چې ورته وایي یا خاوند چې د ښځې خونې له ورولې عادي بادشاه یې موله واروستی. بادشاه چې د خپلې ناوې کتلو لیدلو ته ورلی په دې شپه باندې شپه سهار سوله. سهار دواړه ښځه او خاوند، ښځه او بادشاه دواړه په سترګو وړاندې دي او کتاب داسې لیکلی دی په ژبه ګونګیان دي، هېڅ هم نشي ویلی. او دا انسانان لاسونو پښې کار نه کوي، هی بوڅ پراته دي. دا انسانان هم ډېر حیران پاتې شو. نو هلئ بزرګان یا چې کوم ښه خلک وي د ښو خلکو کې راځي په هغه زمانه کې هلته یو نبي د خدای چېرته په یو علاقه کې دی، په یو قوم کې دی، در هغه نبي پورې ځان رسولی دی. هغه نبي ته چې دا ټوله کیسه شوله هغه هم د الله پاکه څه خواست وغوښتي چې ای الله ته مې په دې راز و نیاز پوه کړي، ای الله په دې کې څه مسله ده، څنګه دی په سترګو ړوند، په لاسو باندې ګوډو شل وچ کلک او په بدن باندې هېڅ هم نشي کولی، هر څه یې دا په ژبه ګونګی وی. الله پاک ورته وفرمیل
د خدای پیغمبر ته د خدای نازول ته چې تور توی چې دا ستا د هغه کړو بدله وله چې تا څه د مسکین غریب سره کړي. بس دوستانو د اوس د وخت د انسانانو عذاب دا نه معنا چې تا دوکه وکړه، تا دروغ ویل بس ته خلاص شوې. دا چې عذاب د آخرت ته ورسېږي وځنډېږي، هغه در دې بدتره مسله ده، هغه در دې بدتره مسله ده، هغه در دې بدتره مسله ده. نو په بني اسرائیلو کې په مخکینی قومونو کې دی تیر سوي دي چې ماښام به څه عمل وکړي سر به د هغو بدله ورته ورکول کېده، سر پر کور لیکلي ول ویل دا ستا د هغه څه بدله دي. نون یې له موږ څخه دا ځای کښلی دی چې زه نن څه کوم الله پاک ما ویني که نه ویني، الله پاک دا زما سره به حساب کوي که به نه کوي. حضرت عمر بن حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه یا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغه شپانه لیدلی و چې پسونه یې کتل، نو هغه شپانه ته یې ویلې چې زه یو مسافر یم پېژندې نه چې امیر المؤمنین دی، ته داسې وکړه په ما باندې یوه پسه خرڅ کړه. هغه ورته وایي ده خو زه مالک نه یم. وایي ښه چې مالک یې نه یې نو ته به دی وکړې بس ټیک دی پیسه په ما خرڅ کړه، نو پسه خو حیوانان هم خوري، لیوان یې خوري شی که خاوند پوښتنه در څه وکړله ورته وایي چې هغه لیوان وخوړي. نو ده ورته ویل چې د خدای بنده ای د الله بنده ته د کومې خوا څه ګایېږي، ته څوک یې؟ دا زه چې دا ګرده کارونه داسې وکړم دا خو اسانه خبره ده، بس چې به زه تا ته یو پسه درکړم او ته به ولاړ سې. الله به چیرې اسمانو خوا ته یم ځکه لاس پورته کوي، د ګوته یې د الله طرف ته پورته کړله د اسمان په طرف باندې وایي الله به چیرې په عین الله. نو نن چې دوکه کوي، نن چې د بل عزت خلک ور خرابوي، نن چې داسې مسلې د هغو څه دا انجام هېري چې زه چې څنګه ژوند کوم بیا به مرګ هم دغسې انتي. نو له دې وجې خلک بیا د بل د عزت پر خرابېدلو نه وي، هغه په دې باندې نه پوهېږي، ایمان یې ځي، په ایمان یې کمزوري چې دا زه چې ټوله دنیا خطا بسم خدای نه سم خطا وتلی، نه سم خطا ایستلی چې هغه زما مالک دی، هغه زما رب دی، هغه په هر ځای کې زما په رګو په نیزه او زما په غوږو په مزغو زما په هر څه باندې الله خبر دی او ما ویني، او الله ما ته داسې ګوري هر ځای له ما سره